هاي څه بختوره میاشت ده. دته ګورې دته ګوره پهلوانه پښمني نه را دې پلو سار مونځ خو داسې مو نه که دا ماسپښین هغه خو وکړه که نه همدا خوب دی ځان له خو روژه تا نه ده نیولې که نه پته راځه مانځه راځه جمع تیاره ده راځه داسې خلک دي روژه ونیسي خلک یې په عبادت تېروي دوره په خوبونو باندې تېروي هاي هاي خدایه توبه یا الله ته په موږ ورحمېږې دا مونځ به ورته وکړو یا الله ته هم دا کړي ګناهونه معاف کړې خدای پاکه ته په موږ ورحمېږې خدای مونږ جوګې سړی غوټ سپک شي دا اوس هم پروت دی جمع هم درنه لاړه یو خو دې باندې خو نه ده چې بس خولې ته کوری واچوه او پروت څه خوب دی خوب دی ته صبر وکړه پاڅئ خدای دې ښه که څه خبره ده ولې ته ما مخکې را پاڅولې چې جمع تیاره ده ته هم دا خوب دی خوب دی خوب دی سهار مونځ ده ونه که دا د ماسپښین هغه درنه قضا کږي ګوره ته فرض دا هم فرض دی او هغه هم فرض ما پسې بغه شروع کړي داسې هم لاړې راته وایي چې راپاڅه چې دا خبره راپاڅه واوروره اول مونځ دی بیا روژه ده نو دا خو خوله ده په خره باندې وتړه ګیا او شی مو ورکوم نیسي ګوره پاڅه زما در باندې زیرک هم در باندې ګوره ګناهګارانګي دغه میاشت کې خلکو ګناهونه معاف کږي ته راغلی کرار لوی بیلر پروت یې نه بیا ته یې کړی دا خولې سمه خو زه کوم خولې تیاره جوړوم زما ونیسو ته څه کار چې زه روژه نیسم او که نه نیسم وایي مونځ ته ځې کومه زه خپله مسلمان یم زما په قبر ولایي کې ته ننوځې واوروره چې تنې ته ده وګورم زه یم چې جواليتوب زده کړی دې روژه کې ځکه چې ماشاءالله داسې باډي خدای درکړې خو مانځه ته د ملا ماته ده وروره داسې حساب ده که نه چې ته ما پسې څه لخته یې زه شکر الحمدلله مسلمان یم په دین هم پوهېږم په اسلام هم پوهېږم په مانځه او داسه هم پوهېږم په روژې نیول هم پوهېږم نو اوس ما له خوب راځي چې خوب راځي خو مونځ به ده ویې به کوم ځان له نو ته څه ما پسې دې راغېستې دلته واوروره ګوره ته پاڅه ګوره دا مونځ او اودس نه دی دې باندې انسان دا وجود سپکږي دا روژې میاشت د دا د ګناهونو معاف کېدو ده دې کې چې تا ته ګناهونه معاف نه شي ته په ځان ویرېږه ګوره داسې کار وکړه زما ورور یې زما در باندې زړه بدېږي بل مه ګاونډي پوه شي یو ګاونډي په بل ګاونډي حق دی داسې کار وکړه دا لوټه واخله او لاړ شه مونځ او اودس ښایسته وکړه الله ته پسې زده شه چې دا ګناهونه ده معاف شي والا استاده وروره کور دی ودان په داسې نیست باندې دا خو د ثواب کار ده الله دې عزت وکړه داسې نور چې څنګه نصیحت ته ماله وکړو همداسې نیت دې نورو له وکړه چې هغوی هم داسې څوک چې مونځ اودس نه کوي چې هغه هم په مانځه اودس راشي ستا خو د کور ودانې ځم دا اوس لاړم جومات ته همدا اوس مونځ خوب نه ده هېڅ هم نه جوړېږي آفرین 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 دا د لوټه ده واخله تیاره اوبو ډکه اوبو ډکه لوټه ده او زه د خیره ورغلم ځه ټول خلکو هم نصیحت وکړه کور دې ودان تا ته ما وویل چې هلته ګلببو ترور ما ته زنګونه وویل زنګ په زنګ ته وایي چې زه راځه زما د نسوانو شی ډېر غلط شو که چا سره یې چې خوارې د دې غونډې سره مستریان داسې مدي لکه خپل بچیان سره نه غلط شو ورکړي دا څه شی وایې ته ده خو لیډر خرابه ده ته وایې ځکه نه استاد هغه پیسې خو هغه خو زما دي که نه څه شي پیسې درکړم اوس یې دره نه کړلې هغه خو صادق راکړې ته هغه زما دي وروره اوس هغه صادق دا څه وایي دا څه وایي هغه زما دي وروره دا خو ټول یې غواړي ټول یې غواړم اوس را صادق دي دا ما زما دي وروره ته دروغ ولې وایې